السلام علیکم ملګرو، ستاسو ورور ډاکټر اقبال یم او دا وخت چې کوم دی ما سره په پروګرام د غزلزار مېلمه کې ډېر خوږ ملګري د طنز و مزاح بادشاه اشفاق راهي چې کوم دی په پروګرام کې ناست دی. اشفاق راهي صاحب تاسو ته د غزلزار مېلمه کې چې کوم دی هرکلی وایو. ډیره مننه کوم ډاکټر اقبال صاحب چې تاسو موږ له دومره وخت راکړو. خوشحاله اوسئ، مننه چې تاسو ما له راغلی دلته کې او ډیره مننه کوم ستاسو. اشفاق خان دا راته ووایه شاعري د کوم وخت نه کوې؟ شاعري خو زه چې کوم دی 1996 نه لسم کلاس کې زه وم، هغه وخت کې زما په خیال چې ما بس هاخوا ټوټه پوټه لیکل کول او بیا زه چې کوم دی نو ګجر خان سټي ته زما اپاینټمنټ وشو، زه برتي شوم نوکري په جاب باندې شوم. نو هغلته کې ما بیا د اردو لیکل کول همدغه خبره مې او د اردو لیکل به مې کول هلته کې، چونکې ماحول دا نو زه پنجاب کې وم ګجر خان سټي کې، او بیا چې کوم دی چې کله زما ټرانسفر وشو رالم دلته کې نو بیا د پښتو ماحول دی، نو بس بیا مې ماحول کې ځان ایډجسټ کولو. نو ما یاره ښه لیکل لکه ښه کلام د چې کوم صوفیانه کلام دی او ښه شاعران دي، نو هغه کلام خو مونږ لیکلی نه شو. نو ما ځان له دا مزاحیه لار ترېنه زیات تر خوښه کړه. نو بس هغه زمونږ ابتدا وشوه تقریبا د 2010 نه بعد چې کوم دی نو ما دا څیزونه سټارټ کړي. 2010 سیلاب کې مې څه لیکل کړي جي. د دې نه علاوه لکه مزاحیه هر انسان چې کوم دی د یو شاعر نه ظاهره خبره شاعر به شاعر نه متاثر وي کنه. په پښتو په سایت ته کوم راشو کنه په سنجیده کې تاسو د چا نه متاثر یې او بیا به مزاحیه هم کو چې مزاحیه کې چا نه متاثر یې؟ په سنجیده کلامونه خو چونکې زه دلته ډېر نیم پاتې، لکه زه پنجاب کې جاب مې هم زما و په نوکرۍ مو مانو ډېر ماته د شاعرانو ډېر مې نه دي سټډي کړي خپل ځاني. خو د صوفیانه کلام زما والد صاحب چونکې زمانه علاقه پیژني چې هغه دنیا پیژني چې هغه یو ځانګړی نوم دی په نعتیه کلام کې زموږ حاجي غلام حبیب صاحب، حاجي ډاکټر غلام حبیب او ورسره زموږ ماما محمد زمان غمجن د مامنځو سره چې تعلق ساتي. نو هغه یې چونکې ډېر ښه لیکل کړي دي او ډېر ښه کلام و د هغه. او بیا زه چې کوم دی نو عباسین صاحب شو یا چې کوم دی نو لایق ساده لایق صاحب شو او د ښه شاعران رحمان بابا، خوشحال خان بابا، د دوی کلامونه زما ډېر هغه وینا ډېره خوښه ده. خو چونکې هغې پایې لیکل مونږ کولی نه شو، سنجیده مې هغه ډېر خوښ دي. ښه راخي صاحب دا خو د سنجیدې حوالې سره مونږ خبره وکړه که نه. په مزاحیه کې چې کوم دی ستاسو څه آیډیا څوک شته؟ یاره مزاحیه خو بس ما ځان له خپله دا لاره خوښه کړې ده او داسې ما څوک سټډي کړي هم نه دي او نه مې داسې ډېر د چا کلام اورېدلی. بس ښه کلام چې د هر چا وي خو چې څه میسج پکې کنوی کېږي او د ادب د دایرې کې دننه وي او څه ښه کلام وي نو بس هغه زما خوښېږي چې جدت پسندي وي پکې، څه میسج پکې کنوی کېږي. بس دغه شاعري زما بیا ډېره زیاته مزاحیه خوښوي، ځکه چې مزاحیه هر انسان ډېر په شوق باندې اوري او یو میسج پکې خلکو ته رسي، نو دا ډېر یو زبردست دغه مطلب دا چې دا یو قسم د سوچه پی شو. سوچه پی دي زما بالکل د خپل ځانه بس کوم شاعر د چا نه متاثر ظاهره خبره ده هغه څه رنګ او هغه څه ټکي مو کې څه نسب خپلې دا بیا مطلب دا چې داسې کو چې سوچه پی شو کنه. بالکل اشفاق راهي صاحب د کتونکو په دې توم سترګې وي چېرې د اشفاق راهي نه یو مزاحیه کلام ورنو نو کتونکو راځي چې د اشفاق راهي نه یو مزاحیه کلام تاسو ته ډالې کو. اشفاق صاحب راځئ زه تاسو سره یو کلام شریکوم چې زه چونکې خپله یم هم وابډه کې یم، زما جاب هم دی، نو احتساب به د ځان هم کول غواړي. نو تاسو سره یو کلام شریکوم چې دلته نشته دی تمیز د ساز او غل، دلته نشته دی تمیز د ساز او غل، دا خو ځکه هم غریب شي پکې دل او په وابډه کې د کیمرې ضرورت څه دی بل چې هغسې راولي په توکل. زموږ سره ډېر داسې کیسونه شوي دي چې اکثر په بل کې د بل کس د میټر تصویر راغلی. ارشاد دا یو شعر بیا ووایه. نو دلته نشته دی تمیز د ساز او غل، دا خو ځکه هم غریب شي پکې دل او په وابډه کې د کیمرې ضرورت څه دی بل چې هغسې راولي په توکل. او خړې اوبه دي وړانده پکې میان په وابډه باندې فټ کېږي دا متل. او هر نظام د وخت سره سره بدلیږي، هر نظام د وخت سره سره بدلیږي خو نظام د دې وابډې نشو بدل. او که د حق تپوس دې وکړو په دفتر کې ته به ورته زما د یونټي کېږي. که د حق تپوس دې وکړو په دفتر کې روغ میټر مخې سره دې شي بدل، بس چې ته راځې کلي ته یې دله بدل کړې. که د حق تپوس دې وکړو په دفتر کې روغ میټر مخې سره دې شي بدل. او
ای اشفاق بجلی هله را پیدا شي خیر یو شعر دی معنی چون کې ډیر هیر شوی دی چې ای اشفاق بجلی هله را پیدا شي ما شو کړی چې په مونږه خو غوبل ډیر اشفاق انده خو دا وبدا په حواله سره وو لکه چې تاسو هغه خبر رزق پکې تاسو تړلې خو چونکې شاعر خو حقیقت پسند ده بالکل او صفاوي نه کوي بلکې چونکې دغه غړو دغه کیږي چې صفاوي نه کوم د دین علاوه که خیال کی دا مونږ چې کله په غزلزار پروګرام به بسین سکول کې کولو الته تاسو هغه وخت 2010 سیلاب کې تاسو مزاحیه کلام په سیلاب لیکلو هر کال په مونږه سیلابونه دا درته یاد دي بالکل یو څو شعرونه وای تاسو سره وړاندې کوم چې هر وخت دی په مونږه سیلابونه زی راځي خلک په سیلاب ډیر خوشاله چې هر وخت دی په مونږه سیلابونه زی راځي خودل ته د دارنګ پرنګ سيزونه زی راځي او دا کور خدای کا مکله ک دارنګ پرنګ خوراک دا کور خدای کا مکله ک دارنګ پرنګ خوراک سود جان دې د دنیا پکې کورونه زی راځي او خودل ته د دارنګ پرنګ سيزونه زی راځي او دا یو گزار څه دی د راشن پاکستو کې دا یو گزار څه دی د راشن پاکستو کې په داسې درز غوبل کې خسرونه زی راځي یک پورا کې پکې عمر جی په سیلاب دا عثمان شاه جانزه دوزه کې چې دا یو گزار څه دی د راشن پاکستو کې په داسې درز غوبل کې خسرونه زی راځي کاری کی جوړی بیا د راشن گاډي لار کې راغو کاری کی جوړی بیا د راشن گاډي لار کې راغو وګونو لمه بیا ډیر आवाज زی راځي او هر وخت دی په مونږه سیلابونه زی راځي او چې دې کې بلاسوي همدغه کروري چې دې کې بلاسوي همدغه کروري بو چې گاډي چرته سې کو زموږ زلوره راځي او دغه او اشفاقه موټروي باندې چې کم خلک پراته دي اشفاقه موټروي باندې چې کم خلک پراته دي هغه لا ډیر خیرات او زکاتونه دي ډیر سیلاب کې به خلکو د لوړې تکثر ډیر سیلاب چې مطلب او ځای ته به زور کول د دې شعر کې هم دغه یو شی دی چې کم خلک په لوړه باندې پرتو په موټروي ظاهره چې خلک بيزي خاران خلک مالدار خلک مطلب چې چل الله وسر کړو دی ته دی بخیمه لګولې وي بالکل بشک او داسې مې عمر دي چې دا اوټ بوټ خلک چې په سیلاب نور راغی په کیوم ناستا پکې ډیر شرفا خلک هم وته ختیو نه اشفاق صدا ته د کتاب په حواله سره تاسو مزاحیه شعري په په خیال پورا دا یا کم راسي یاره زما مجموعه به داسې لا کم ده فی الحال داسې 50-60 صفحې به لکه ځکه ما بیا لکه جاب سره او ما چونکې ډي چې مسم کړی دی زه کلینیک کوم سره کوم نو دې سره بیا لکه ټایم وستل او ذهن یو کنسنټریشن نی کنه یو طرف ته یو خیال نی نو بیا لیکلم ګران چې یو تاسو په وخت کې غزلزار به تاسو بچی چلو اکبر پورا کې اباسین سکول کې نو ډیر غټ پروګرامونه به زموږ کې دوه انتهایی زموږ په اکبر پورا کې علاقه کې د ټولو نه غټه غونډه چې کوم غټه جرګه وره زموږ غزلزار و ولر لر نه بوته ملمان برسه براتلو وتا حنیف سے ډیر خلک بیت خلک براتل بلکې هغه یو اکیډمي و زموږ بالکل نو هغه کې زده کړم زموږ کې دا او چې ته یو ښه کلام ووري نو سړی وای چې یاره یو شاعر دا سوچ وي چې زه د ښه کلام وورم چې زم تاسو یو کلام ولیکم چې یاره راتلونکي غونډه کې چرته بل پروګرام کې زه دا کلام نوې یو کلام یو نوې څیز وړاندې کوم نو بیا ډیره مزه کوي نو چونکې هغه سلسله عموم ختمه ده نو بس اوس ډیر زما دی راهي صاحب دا راته راهي استاد تحلل ته وګړه د اردو تحلل څه کنه دا چې بالکل تاسو هغه اردو خبرو کا جی ما د اردو خو هم تاسو سره شپږ تل غزلې لیکلي کنه بالکل را سره شته دی چې د اردو غزلې هم ما سره شته بل څه کلام شته مزه چې هغه د کتونکو ته دغه یو سیس بور سره بلم د شریک کما چې کلمې تندې کلمې سر لګي کلمې سر لګي خدای ګور سندلي برابر لګي واه ډیر ښه کلمې تندې کلمې سر لګي خدای ګور سندلي برابر لګي او مور جوړي هم نشانه بازه دا چې کپره مې د سخر واه ډیر مور جوړي هم نشانه بازه وا دا چې کپره مې د سخر لګي او نه کوي کش کلب د خزې مخ کې څوک نه کوي کش کلب د خزې مخ کې څوک هسه از ماره مونږ ته بهر واه ډیر یار دا خو د خلکو ته به وي ځان نه پلان جوړ کړی دا یو ځل بیا ډالې او نه کوي کش کلب د خزې مخ کې څوک نه کوي کش کلب د خزې مخ کې څوک هسه از ماره مونږ ته بهر لګي او خدای ګور سندلي برابر لګي او هر څه په بارکای د اوسانای خزې هر څه په بارکای د اوسانای خزې دای ته خو خاون لکه د خر لګي واه او کتونکو دا اشفاق راهي بلکې اوس په د سره مونږه ډاکټر محمد اشفاق راهي لیکو دا عمر په ډیر زیات لکه مولیانو وګت شي خو چې اوس حق جوړیږي چې موږ ډاکټر وایو چې ډاکټر صاحب والد صاحب الله پاک دې جنتونه ورکړي دا حاجی غلام حبیب صاحب چې هغه
د نعت شاعر او صوفي شاعر او ډیر نیک انسانو. دغه کتاب اوم چې کوم دی مونږ چاپ کړی د مدینه د وطن دلبر یادېږي په نوم باندې او ډیر مقبولیت هغه حاصل کړی دی چونکې دا کتاب نمخ کې دغه شاعري داسې وه چې هغه ډیرو زیاتو نعتخوانانو په خپلو خوندورو اوازونو کې راریکارډ کړي دي او هغه دغه دی. اوس هغه کتاب اشفاق صاحب غالبا ختم شوی دی او د دې په دویم ځل چې کوم دی اراده شته دغه کتاب چاپ کړي. نو هغه هم هومیوپیتک ډاکټر او ډیر مستند ډاکټر او ډیر قابل قدر انسانو. اشفاق صاحب په غزلزار پروګرام کې کوم دی مونږه تاسو یو ځل بیا ډیر زیات شکریا دا کوم چې تا قیمتي وخت چې کوم دی تاسو یې ستاسو مولم ټیم را ډیر مننه کوم او کو راتلونکي د شاعرانو ته یا مزاحیه شاعران دي یا سنجیده شاعران دي دوی ته څه میسج داسې ورکول غواړي؟ بس زه دا چې کوم دی یو میسج به ورکړم چې څومره زموږ شاعران ملګري دي که ښه لیکل کوي که خو لیکل دی کوي ټول ملګري زموږ نوی نسل دی ځکه چې زاړه کسان ختمیږي او ښه لیکل دی کوي او بل دا خبره دا ده د ژبې یو خدمت دی د پښتو د ژبې یو خدمت دی نو دا دې بالکل نه پرېږدي چې چا سره څه شوق وي او دغه چې کوم دی نو لږې مدب سره شوق نو څه لیکل دی کوي طب ازمایي دی کوي خامخا د دې مثال مونږ محمد زمان غمجن زموږ ماما ډېر ښه لیکوال و هغه نه ما تپوس کړی مې دا شاعري څنګه ښه کېږي هغه ما ته دا ویلو چې دا شاعري چې کوم دی دا په مثال د څښاک وی دی دې نه چې څومره اوبه وباسي نو دا پاکېږي نو بس ټولو ملګرو ته زما چې کوم دی دا دغه دی چې د ادب یو خدمت دی دا جاري ساتئ او کوشش کوئ چې ښه کلام وي د دې سرو شونډو تورو زلفو دې څیز نه راوځئ دا چې کوم ملګري جدت پسندي پکار ده چې څه میسج کنوی شي که هغه مزاحیه وي که هغه سنجیده وي نو د ژبې یو خدمت پې چې روان وي نو بس دغه زما کتونکو ستاسو ورور ډاکټر اقبال او موږ سره ناست مېلمه اشفاق راهي ستاسو نه اجازت غواړي د الله په امان.